نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو د نړۍ جال خپرونه قدرمن اوریدونکو او د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خوشاله یو چې یو ځل بیا تاسو ته حاضر شوم. یو زه رحیم سکندر یم او نړۍ جال خپرونه باندې پیل کوم. دا چې ډیر موضوعات په دې خپرونو کې دا شان زمونږ د حریت رادیو په نورو خپرونو کې خبرونه هم لرو، خپرونه هم لرو د روغتیا او د حقوقي او شرعي او اسلامي او ادبي معلوماتي جالبې د خپرونه موږ لرو. خو بیا هم موږ غواړو چې د ټولنیزو رسنیو هغه موضوعات هم تاسو ته وړاندې کړو چې ډیر پکې داسې ګرم موضوعات وي، یعنی ډیر خلک هغه ته وایي هر وخت داسې کله کله نه، یعنی هر ورځ یوه داسې ګرمه موضوع وي، یا چا په دروغو جوړه کړې وي، له ځانه یوه سناریو یوه کیسه یې جوړه کړې وي، ناول ته ورته یوه لنډه کیسې ته ورته خیالي کیسه یې جوړه کړې وي، دروغ، او یا داسې وي چې رښتیا نو یو څه شوي وي، خو هغه ډول نه وي کوم ډول چې انعکاس ورکول کېږي، کوم ډول چې خلک پیڅې پسې جوړوي، ښکار ورکوي. نو ما ډیر موضوعات نن بیا راټول کړي دي د فیسبوک نه، ټویټر، ایکس نه، ټیلیګرام، انسټاګرام او د یوټیوب او ټیک ټاک او څومره شبکې چې په انټرنیټ کې دي. دغه ټولو کې ګرځم تاسو دپاره د 2-3 ورځو خبرونه په یو وار په 40-45 دقیقو کې تاسو ته وړاندې کوم. نو نن هم یعنی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر وخت یوه ګرمه موضوع وي، په دې کې بېلابېل غبرګونونه وي، بیا چې افغانستان پورې تړاو ولري بیا خو ډېر وي، ځنې کله کله بیا داسې وي چې نورو هیوادونو کې هم وي، خو هغه بیا ځکه داسې خلک داسې شور ورکوي چې هغه افغانستان پورې تړاو ولري، مثلا امریکا کې، مثلا سوریه کې، مثلا په غزه کې، مثلا په روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، څومره چې افغانستان پورې تړاو ولري ځینې مشهور هیوادونه دي چې څه پکې پیښیږي نو تاسو ته یو څه در یادوي. مثلا که په روسیه کې څه پیښیږي، یا موږ ته بده خبره کوي یا ښه خبره کوي یا تعامل را سره کوي، نو موږ بیا هغه تیر تاریخ را یادېږي. خامخا موږ ته روسیه مهمه وي، یعنی دلته یو ځل ماته خوړلې وه روسیانو، او بل د امریکا یو رقیب هیواد دی. که چین یادو هم دغسې زمونږ ګاونډي دی او دلته قراردادونه زیات دي، او موږ واخان به م را یادوي، نو ځکه به موږ ته مهم وي. که امریکا یادو نو هغه دلته 20 کاله اشغال تر سره کړی دی او دلته یې ظلمونه کړي، وحشتونه یې کړي دي، او نن سبا که څه هم اړیکې ورسره رغېږي، خو هغه د سیاسي اړیکې، خو نور داسې ښه خاطره څوک نه ترې لري. دغه راز که پاکستان وي، موږ ته کډوال را یادوي، موږ ته نور هغه څه را یادوي چې کله لارې بندوي، کله موږ ښه نه معرفي کوي نړۍ سټیج باندې. نو موږ یو تړاو سره لرو. که ایران یادو، زموږ تقریبا 5 میلیونه بندیان، 5 میلیونه افغانان، 6 میلیونه افغانان هلته کار روزګار کوي، هلته کورنۍ دي، هلته تجارتونه دي، موږ سره پوله لري، یا بهر بندر دی. نو ډیر هیوادونه داسې دي چې لکه ډیر مهم وي، ډیر حساس وي. که یاد شي لکه اوس امریکا که موږ یادو، مخکې مې یادونه وکړه، زموږ ډیر افغانان هلته یا تللي یا تښتېدلي یا هر څه چې نوم ورته اخلی، خو بیا هم افغانان یادېږي، افغانستان پورې تړلي دي. دوی که ښه کوي هم افغانان ښه پې یادېږي، افغانستان ښه پې یادېږي، او که بدې چارې کوي یا سوء استفاده کوي، غلطه د افغانستان نوم نه، د لباس او کلتور نه، بیا افغانستان خلک حساسیت ورسره ښيي. نو دغه نن یو خبر ورسره دی چې دغه خبر په اپریل کې، دغه پیښه په اپریل کې تر سره شوې ده. نو د امریکا د ورجینیا، یعنی یو امریکا کې پولیسو په ډزو یو افغان وژلی دی چې دا مخکې د امریکایانو سره ترجمان و یا ژباړن ورسره
دا 2014 کې تللی دی، نه پوهېږم ډېر وخت یې تېر کړی دی هلته. دا د امریکا د ورجینیا ایالت د فیرفاکس ښار پولیسو له دوی سره د ډزو په تبادله کې د جمال ولی په نوم په خټه د یو افغان سړي د وژل کېدو ویډیو خپره کړې ده. دا په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپرېږي. پولیسو دا پیښه د 13 اپریل میاشتې په 23 تر هغې وروسته وایي شوې ده چې د جمال ولی موټر یې د اسنادو کتلو لپاره ودراوه. په دغه ویډیو کې د پولیسو له هغې کمرې ثبت شوې چې په یونیفورم پورې غوټه وي، یعنی دغه د پولیسو یونیفورم پورې چې کومه کمره غوټه شوې وي نو هغه دغه ویډیو ثبت کړی ده، اوس یې خپره کړی دی نیم میاشت وروسته. نو لیدل کېږي چې جمال د پولیسو لخوا ودرول کېده، له کابله شکایت او د اسنادو له ورښودلو انکار کوي. د افغان ژباړن افغان ترجمان چې هلته ډېر وخت نه اوسېده نو دونه عسکرو غوښتنه ترې کړې ده چې اسناد راوښیه. نو د پولیسو ته ګواښونه کړي دي او وروسته خپله تومانچه راباسي او پر پولیسو ډزې کوي. د فیرفاکس د پولیسو په وینا په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او په متقابلو ډزو کې ولی یعنی د جمال ولی چې دی ځای پر ځای وژل شوی دی. د جمال ولی په اړه ویل شوي چې 4 ماشومان لري. پخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره ژباړن و. د 2014 کې امریکا ته تللی دی. د پولیسو لخوا خپره شوی ویډیو کې اوریدل کېږي چې هغه په امریکا کې له ده سره له کېدونکي چلند شکایت کوي. د رپوټونو له مخې هغه د ډزو تر دې مرګونې پیښې څو ورځې مخکې هم په ځنډول شوي لایسنس د موټر چلولو له کبله درول شوی او په 2018 کې هم یو ځل د پولیسو په تېښته او د نیول کېدو پر وړاندې په مقاومت کولو تورن شوی و. پولیس وایي دا ویډیو یې د ولی کورنۍ ته هم ښودلې، خو د هغوی غبرګون تر اوسه نه دی تر سترګو شوی یا وړاندې شوی. نو دلته نور چې ما کمنټونه ولوستل که نه نو هغه ډېر بېلابېل دي که نه. څوک وایي چې مطلب دا ولې بیا دغه امریکایانو سره یې ولې وظیفه کوله، هلته بیا 11 کاله دی اوسېدلی هم دی، بیا ولې توپانچه رابسله، خو خپل ژوند به یې کولی. ځینو بیا ورته لیکلي دي چې دلته وایي خوندور کار شوی دی، دلته به څومره ماشومان شهیدان کړي وي، څومره امریکایانو ته به یې لاره ښودلې وي، د خلکو کورونو باندې به یې چاپې اچولې وي. نن ډېرې کیسې دي. جمال ولی دغه لفظي شخړه کې وایي دغه ویډیو کې چې ښکاري په انګلیسي لګیا دی، دلته خلکو ژباړلې ده. وایي نه در کوزېږم. دغه افغان ژباړن یا ترجمان چې دی هلته په امریکا کې د پولیسو سره نښته کې وایي چې نه در کوزېږم. د موټر نه وایي لا ولاړ شئ. بوش ته هم وایي، ټرمپ ته هم وایي، ټرمپ هم راولئ، زما لپاره کار نشته، معاش نه راکول کېږي، د موټر چلولو جواز مې اخیستل شوی ځکه د بیمې پیسې نشم ورکولی، زه نشم کولی بیرته خپل هیواد یعنې افغانستان ته لاړ شم ځکه ما له امریکایي پوځ سره کار کړی دی، دلته مو راوستلم خو هره ورځ مرګ تجربه کوم، کاش له طالبانو سره مې کار کړی وای. ان دا د جمال ولی هغه خبرې دي چې له مرګ مخکې هغه لفظي شخړه کې له امریکایي عسکرو سره په امریکا کې لګیا دی. دا موټر پارکینګ کوي که نه پوهېږم چې کوي، هغوی اسناد ترې غواړي. نو دا ټولې خبرې ورته کړې دي چې مطلب زه نه در کوزېږم که بوش راولی که ټرمپ راولی، نه کار راشته، نه معاش راکوئ، موټر چلولو جواز مې اخیستل شوی دی، بیمې پیسې نشم ورکولی، نو افغانستان ته هم نشم تللی ځکه امریکایي پوځ سره مې کار کړی دی، دلته مې راوستلی یم، هره ورځ مرګ تجربه کوم، او کاشکې له طالبانو سره مې کار کړی وای. نو بېلابېل ملګرو دغه خبرې ورته کړې دي چې مطلب پردی وطن د سړي قدر کموي، ډېر احتیاط کوئ او همت له لاسه مه ورکوئ. تاسې پورې د وطن نوم تړلی دی او تاسې منفي یا مثبته کړنه دغلته په ټولو کډوالو اغېز کوي. او نو دغه راز ډېرې نورې کیسې دي که نه، دا د کومې مظلومې کونډې خیرا وي، د آه او فریاد به وي چې دلته امریکایانو سره یې مرسته کړې ده، ترجماني یې کړې ده، کور کلی ورښودلی دی، یا په دروغو دغه شان چا سره شخصي هغه عقده پاللې ده او دلته چاپو کې برخه اخیستې ده، دا به د یتیمانو، ماشومانو، د کونډو، شهیدانو د دې ازار وي چې پسې جګ شوی دی. د دې ور هاخوا دلته که تاسو دغه ویډیو ترلاسه کړله یا مو وکتله په خپله، نو په ژبه باندې پوه شوئ یا څوک درته ترجمه کړي،
نو هلته پولیس ډیره حوصله ورسره کوي دغه جمال ولی سره. دوی ورته وایي چې مطلب لیسنس راکام دغه شان نورو ډېر ښه چلن ورسره کوي، هغسې برخود نه کوي. خو جمال ولی چې دی هغه غصه ورته کوي چې هلته معاش نشته، لکه په خپل وطن کې یا لکه قرضه چې پې وي، یا لکه بیخي چې مسافر نه وي، یا لکه بیخي چې هلته قبولي نه وي اخیستي، یا لکه بیخي چې د دوی سره چا په اصطلاح غلامي نه وي کړې، داسې یو په بدماشانه ډول ورسره لګیا دی. اخر تمانچه پسې راوباسي، ډزونه پې وکړي یا پولیس زخمیان کړي، هغه نه وروسته دوی ویشتلی دی. نو د ټولو خلکو هغه خبره دا ده چې دغه ماشومان 4 ماشومان چې دي د دوی لحاظ به یې کړی وی، د کورنۍ لحاظ به یې کړی وی، دا ترې پاتې شول. نو کله چې امریکا ته ځو داسې فکر ونه کو یا نور هیوادونو ته ځو، نو فکر ونه کو چې ولا افغانستان دی قانون دا حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، اوس خلک قانون سره نابلده دي، قانون ته احترام نه کوي، قانون سره بلد نه دي. نو دغسې د خپل وطن ګمان په نورو هیوادونو باندې هم کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي، فکر کوي چې ولا افغانستان کې بس تربور سره کلیوال سره لګیا یم یا عسکر سره ترافیک سره لګیا یم، لانجه کومه، نو څه به نه راته وایي. او بیا ډزونه هم پې کوي، ډزونه خو چې هر ځای کې په چا وکړي مقابل لوري چې بیا پولیس هم وي، نو خامخا به تا ولي، نو غبرګون به یې داسې وي چې هغه به تا بدتر وي، نو تا چې ډزونه کړي دي. نو داسې ډېر موضوعات ډېرې کیسې مخ ته راځي درنو اورېدونکو. په ټوله کې که زه تاسو ته ووایم چې دغه ژباړن ترجمان چې امریکایانو سره ترجماني کوله، بیا هم هلته امریکایانو په ډزو وژلی دی. نو دغه کس که افغانستان ته راغلی وی، نو دغسې ستونزو سره شاید نه وای مخ شوی. او د چې دا مخکې خبره کړې ده، دا هم که سړی وسنجوي، دو ویلي چې کاشکې طالبانو سره مې کار کړی اوس به دغسې نه وای. دا خبره تصادفي نه ده کړې، تصادفي خولې ته نه ده ورغلی، په دې باندې مخکې هم فکر کړی دی چې کاشکې طالبانو سره وای. ښه د طالبانو هغه چانس خو له لاسه ورکړي چې طالبانو سره اوس لکه هغه عفوه شوې د عمومي دلته ډېر ترجمانان، ډېر داسې والیان او وکیلان او داسې کسان اوسیږي چې له امارت پرته، یعنی د مجاهدینو په اصطلاح طالبانو نه بغیر په جمهوریتانو باندې هم ښه نه لګېږي. نو هغوی چې دلته اوسېدلی شي، ځکه تاسو ته خبره وکړم زه دا د دفترونو کې چې ما کار کړی وي، نو هغه د دفتر هغه ډېرې کیسې خوند نه کوي سړی کوي، خو بیا هم د دې خلکو په خاطر باندې چې ما خپله لیدلی دي، د خپله تماس کمیسونو کې مې کار کړی دی، او دا خلک چې بیرته امریکا نورو هیوادونو نه راځي، دا کوم چې وتلي دي له ډاره یا تیښته هر څه نوم چې ورته اخلي، نو بیرته چې راځي تماس کمیسون د دې دپاره امارت ورته پرانیسته چې دغه یو پلو اوسیږي. نو هغلته هم د 6 میاشتې کار وکړو د شکایتونو برخه کې، یعنې که څوک شکایت لري، څوک چا سره جنجال لري، نو دغه برخه تقریبا 6 میاشتې ما پر مخ بوتله. باور وکړئ داسې کسان هم راغلي دي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغوی نه غوښتل چې زما غوندې کس له لارې یا راشي یا زه ورته ستونزه حل کړم، ځکه شاید زه ورته کوچنی ښکارېدلی وی، خو دوی خو والیان وزیران وو، نو بیرته چې راتلل یا ډېر داسې غټ کسان بو، خو ما ځان نه دی ورته ښودلی، یعنې په دې خاطر چې ظاهر نه شي چې اوس زه هم یا د دې غوندې کس ته محتاج شوم. نو ځان په ټلیفون کې نه ورته ښوده، او ستونزه مې حلوله، حوزې ته هم تللی یم او قمنداني ته او داسې نورو ځایونو ته اړوندو. تقریبا د تماس کمیسون خو 8 وزارتونه پکې مدغم دي، ټول همکاري کوي، که دفاع وزارت دی، کورنۍ چارو وزارت دی، استخبارات دی، امر بالمعروف دی، اطلاعات و کلتور دی، قانون وزارت دی، ډېر نور وزارتونه دي چې بهرنۍ چارو وزارت هم دی. نو دغو سره به چې کار بند و، موږ ورته ستونزه حلوله. یعنې داسې کسان هم راغلي دي چې هغه نه یوازې د امارت مجاهدینو باندې هغه خو عفوه کړې ده، نور ډېر عام خلکو باندې هم ښه نه لګېږي، خو بیا هم راغلي دي دلته، فاتحې ته هم راغلي دي، خپل خپلوانو کر راغلي دي، حقوقي مسایل وي، که د ځمکې وي، واده ته راغلي دي، همداسې چکر ته راغلي دي، بیرته تللي دي او ځي او راځي، یعنې داسې کومه ستونزه هم نشته. نو خبره مې د جمال ولی په اړه باندې کوله چې امریکا کې پولیسو سره لاس اچولی دی او هغو باندې ډزې کړي دي او بیا یې کابل کې دا یې وژلی دی. دا هم که افغانستان ته راغلی وی کومه خاصه ستونزه نه وه،
دې ترڅنګ یو بل کس هم په امریکا کې وژل شوی و. پارکینګ موټر یې دراوه، هغو سره یې جنجال کړی و، هغه هم وژلی و. نو دغسې که موږ او تاسو فکر وکړو، که مخکې مې چې یادونه وکړه په نوره نړۍ کې دلته کمنټونو کې هم دا خبره ورته شوې وه چې لکه دغه یوه پیښه یوازې د دوی کور پورې اړه نه لري، کورنۍ پورې، دا ټولو کډوالو پورې اړه لري په امریکا کې، په نورو ځایونو کې. یعنې که څوک قانوني تللي که غیر قانوني تللي، د هغه ټولو ته یو ډول په ښه سترګه بیا نه ګوري. او په امریکا کې که ته ډېر یا په نوره نړۍ کې که ته ډېر هم قبولي واخلې، د هغه ځای یو کارت واخلې، تابعیت واخلې، بیا هم په هغه هیواد کې، په بدل هیواد کې ته دوهم نفر یې، یعنې تا ته د دوهم نفر په سترګه ګوري، دوهم ته به په سترګه ته ګوري، د یو هیواد دوهم وګړي په سترګه درته ګوري. لکه دلته په افغانستان کې که تاسو فکر وکړئ، سره د چې د دې هیواد به وي دلته به وخت تېر کړی وي، لکه هندو، سیک، د هغو پرتله شاید دلته پښتون یا پارسیبان یا تاجک ډېر قدرمن وي. یعنې په داو لانجو کې سره د چې په حکومتي لحاظ دغه ستونزه نه ده پیښه شوې، خو بیا هم موږ او تاسو که دلته یو څوک راشي د بل دین وي، د بل مذهب وي، او بل نور دینونو پیرو وي، او دغسې د بل هیواد وي، دلته قبولي اخیستي وي، نو حتما به په دوهمه سترګه ورته کتل کېږي. یعنې دغه مایرې نه هم په بده سترګه په نورو هیوادونو کې د بل هیواد وګړي چې قبولي اخیستي وي، یعنې د مایرې زوی هغه خو هم دومره ښه وي په بنځکه او داسې کور جایداد د پیسو کې در شریک وي. خو هلته دا کیسه نشته چې بس ته بدمعاشي م کوه او دلته راغلی یم وي، امریکایانو سره دې کار هم کړی وي. دې تر څنګ موږ په ایران کې بله ورځ یو کس ولید افغان و، دا په تیر کې په جمهوریت کې پیلوټ و، نو هغه ویډیو راغله چې اور یې ځان ته اچولی دی، او خلک بس هلته پایې خو داسې وړې وړې داسې پمپونو غوندې دغه دوکانونو کې هم وي، دا یې پسې راباسلي دي، اور یې مړ کړی دی، چا په واسکټ او چا په کورتۍ او چا په څپړو، بس دغه اور یې مړ کړی دی. یعنې عام سړک بازار کې ځان ته اور اچولی دی. دا ولې اچولی دی؟ دا ځکه چې وایي زه د ایران نه باسلم، یعنې د افغانستان ته نه شم ته ډارېدم. یعنې افغانستان کې داسې هم نه ده چې بس ته دغه د اور غوندې ژوند دی. دلته ما درته وویل چې 2-3 لکه پوځ و د جمهوریت، عسکر و، ملي اردو و، پولیس و، استخبارات و، کمانډو، دا ټول موږ سره کینی او پاڅېږي، دا اجرو کې، ودونو کې، خو بده کې، لوبو میدانونو کې، بازارونو کې، هوټلونو کې سره نږدې ملګري دي. اوس خو عادي خبره ده، 4 کاله ووتل، اوس خو بیخي پسې عادي شوي ده. په خپله په امارت کې هغه چې ویل چې 70,000 طالبان دي، یعنې خدای 70,000 دا نور دا 1 میلیون کسان چې دلته مامورین دي، دا څوک دي؟ خو همدغه پخواني دغه تیر جمهوریت کسان دي چې دلته کار کوي، معاش اخلي. یعنې څوک خو خود څه نه ورته وایي، بندیانمي خو خود نه، غچ خو خود نه ترې اخلي، چې تر مجاهدینو یې معاشونه لوړ دي. د مجاهدینو چې دغه 8,000 وي، یعنې 10,000 وي، د دوی به 20,000 وي، 10,000 وي، 1.5 لک به وي، 2 لکه به وي، داسې کسان هم پکې شته. نو دوی ته هیڅ ستونزه نه وه. خو یوه خبره شته ده چې هغه ځینو خلکو دومره جرمونه کړي وي، دومره ګناهونه یې کړي وي چې که ته بخښنه هم ورته وکړې او ډېرې په عزت یې هم راغواړې، نو دوی د خپلو ګناهونو له امله نه راځي، ډارېږي، وایي خامخا کوم داسې څوک شخصي لاس را باندې پورته نه کړي. یعنې امارت خو بخښنه کړې ده، خو ډېر داسې وي چې دلته د خپل وظیفې نه سو استفاده کړي، د خلکو سره شخصي دښمنۍ پاللې دي، عقدې سره پاللې دي، خلکو ته ضرر رسولی دی. نو هغوی د خپل ګناهونو نه، د خپل کومه جرم چې کړی دی، د هغه له امله افغانستان ته نشي راتلی. ګنې عموم کې دغه ستونزه نشته. نو لویه خبره دا ده چې که نورو هیوادونو ته ځئ، خپل هیواد افغانستان په سترګه مه ورته ګورئ، هغه نه پردی کټ دی، دا په یو بله بهانه به تاسو په نورو هیوادونو کې وژني، راشړي به مو، بندیانوي به مو. دا ظاهر قدیر چې د ولسي جرګې وکیل و، تقریبا د خپل خولې خبره ده، هغه وخت کې چې ولسي جرګه کې دا خبره کوله چې 3,500 موټر لرم شخصي،
او 300 میلیون ډالر لرم او د شخصي پیسې زور او باډي ګارډان دا څه خو چې کله دوبۍ ته لاړل ته امریکایي پولیسو ونیو بیا کنیا کې ورته وسپارو محکمې ته د امریکا هغه بیا امریکا ته وړي یعنې په نورو هیوادونو کې عزتونه نشته او پردی وطن د سړي قدر کموي نه د نورو مسافرو نه زده کوي هغه چې بیخي د جرمونو سیاست له امله نه تللي همداسې تللي دي نو هغه څوک چې د بل چا سره کار کړی د خپل افغانان ورته وژلي دي نو خارجیان هم پوهېږي چې تاسو څومره خلک یې نه د کومې کچې خلک یې چې خپل افغانان به موږ ته ښودل د دې په خاطر موږ سره وظیفې کول ترجماني مو کوله هغوی ته هم ارزښت نه لري یعنې په بل هېواد کې بیا ته بیا وسله په پورته کوي بیا ډزې پې کوي بدماشي ورسره کوي نو د هغه ځای قانون د دې قانون د افغانستان سره ډېر فرق لري ښه دا ورته نور موضوعات دلته یو بل موضوع هم هغه دا و چې د برطانیا ځانګړو ځواکونو یو پوځي څنګه برطانیې ته د 1558 افغانانو د ننوتلو مخه ونیوله یعنې دا هم دې ته ورته خبر دی چې ډېر داسې افغانان بهر کې اوس قدر نه لري په جرمني کې په امریکا کې په نورو ځایونو کې چې یو کس 11 کاله تیر کړي بیا هم قدر عزت نه وي نو داسې نوي کسان چې ورځي به څه عزت وي البته زه خپله زما شخصي نظر دا چې بیا هم د قانوني لارې مخالف نه یم یعنې څوک په قانوني لار که ځي داسې زموږ تر زامن د پلار تر زامن خپلوان او مماګان دا به تاسو لیدلي وي ډېرو خلکو د خلیج هېوادونو ته دوبۍ قطر سعودي مزدورو ته دا 40-45 کاله یعنې ځي او راځي داسې نه چې چا نه تښتېدلي دي یا بدی و شخصي نه همداسې دا مخکې هم د دې زه مخالف نه یم خو که قاچاق باندې ځي او داسې دوسیه جوړوي افغانستان بدناموي چې ولته د افغانستان کې امن نشته او په دروغو خپله څرمن باندې داغونه جوړ کړي چې زه طالبانو ویلی یم امارت وهلی یم شکنجه کړی یم دغسې بدنامي چې دغه بیا افغانانو مازار لري دغه 40 کاله دغه زوریدلي افغانان دي دوی چې ته بدناموي د دې نوم نه سو استفاده کوي خامخا بد هغه تا له تا نه هم وځي نو د تازه افشا شویو اسنادو پر بنسټ د برطانیا ځانګړو ځواکونو یو افسر په شخصي ډول د هغو 1585 افغانانو د بیا مشتېدو غوښتنلیکونه رد کړي چې له ځانګړو ځواکونو سره د باور وړ اړیکې درلودې هغه فایلونه چې دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په محکمه کې افشا کړل ښیي چې د برطانیا ځانګړو ځواکونو بېنومه افسر د 2023 کال په دوبي کې هغه ته راجع شوي هر غوښتنلیک رد کړی چې د عمل یوه چټکه لړۍ بلل شوې ده د دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې ښایي دا افسر له هغو قضیو سره تړاو ولري چې د ځانګړو ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه روانې څېړنې لاندې وي نو دا او ورته نور خبرونه هم شته دي نو زموږ د خپرونې وخت نیمایي ته رسېدلی دی زه به هڅه وکړم چې د دویمه نیمایي کې تاسو ته د بیا رغونې نور خبرونه چې مخته راتلل هغه هم وړاندې کړم چېرته ځئ ما لنډه د ماخلو بېرته راځو نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات افواهات غبرګونونه سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي دا خپرونه د هرې شنبې دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې سهشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ نړۍ جال د حریت رادیو د نړۍ جال خپرونې قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم تېره نیمایي کې موږ په ډېرو مسایلو باندې خبرې وکړلې رابو شو خپل بیرته افغانستان ته څه خبرې دي څه بیا رغونې آبادۍ شته نشته نو ځینې خبرې رپورټونه مې راټول کړي دي خبره اضافه ورباندې کې دغه هم کوم کني داسې په تېرېږم چې زر تاسو ته وړاندې کړم تر څو د خپرونې وخت پوره نشي د ټولګټو وزارت خبر ورکړی د سالنګ لوی لارې د پاتې برخو اساسي بیا رغونې چارې پیل کړي دي یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي د کار ښه ترسره کېدو په موخه به د یادې لارې اصلي مسیر د وسایطو پر مخ تړل کیږي
او مسافر وړونکي موټر کولی شي له چمتو شوي بدیلې فرعي لارې تګ راتګ وکړي. حقشناس زیاته کړې بار وړونکي وسایطو ته به په نوبتي ډول د تیریدو اجازه ورکول کیږي. نوموړي له همدا هیوادوالو غوښتي چې د دغه مهمې بنسټیزې پروژې د روان کال کاري پلان بشپړېدو پورې د کاري ډلو سره مرسته وکړي. دا د ونې وړه ده چې د سالنګ لوی لارې څو برخې تیر کال د ټولګټو وزارت له لوري په اساسي ډول بیا رغول شوي او اوس یې د پاتې برخو کارونه پیل شوي. نختیا هم د سالنګ چې دی ډېر خلک وایي دا څه سالنګ دی، دا څنګه نه جوړیږي چې جوړېدو ته برابر شي تر هغه بل زمای پرې راغلی وي. دا سالنګونه څو سالنګونه دي، نه داسې یو تونل نه دی، څو برخې لري او سړکونه دي. نو د کابل نه د سالنګ نه ور اخوا 9 ولایتونه دي پراته دي. نو ډېر خلک په زیو راځي، رښتیا هم دغه ډېر ضرور دی. خو بیا هم کارونه پیلیږي، روانیږي. زموږ د افغانستان بودیجې ته چې ګورو، زموږ د دربدرۍ او اقتصاد حالت ته چې ګورو، نو دغسې د انجینرۍ کارونه هم یو څه دمه غواړي، داسې سمدستي نه کېږي. نو د ورو ورو کېږي ځکه ټول هېواد کې سړکونه روان دي، ډبل سړکونه دي، ساختماني کارونه دي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د ترک سازمان اعلامیې ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت ترک دولتونو سره په اقتصادي او ډیپلوماټیکو برخو کې ښې اړیکې غواړي. مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي افغانان خپلو کورنیو موضوعاتو ته خپله رسېدنه کوي ځکه دا یوه کورنۍ اړتیا ده او د هیوادوالو وړاندیزونه به په پام کې نیول کیږي. نوموړي زیاته کړې نور هیوادونه باید د افغانستان پر وړاندې خپل مکلفیتونه چې په هغوی پورې اړه لري په پام کې ونیسي. ذبیح الله مجاهد داسې مهال دغه څرګندونې کړې چې د ترک دولتونو سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو او یو سوله ییز افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې پر دوامدار تعامل ټینګار کړی. دا ټولګډونه یا ټول شموله هم شموله کیسې هم ډېر وخت نه وي، دلته بیا دوی کړي دي. نو خپل دویم هدفونه لري، خو خپله مجاهد صاحب ځواب ورکړی، پخوانۍ کیسې ورته کړې ده. نو موږ خپل مشکل دی، موږ پوه شه کار مو پوه شه، دلته زموږ ټولګډونه هم دی، ستاسو کله ټولګډونه دی په ټوله نړۍ کې داسې دي چې د تیر حکومتونو والا ځان سره نه پرېږدي، خو افغانستان بیا داسې نه دي کړي. خپل کسانو تر څنګ نور ډېر کسان ځان سره نیولي او عملاً کار کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس مولوي مطیع الحق خالص په مشرۍ د افغانستان پلاوي د اوبو سکتور او اوبو کمښت سره مبارزه کې د مرکزي اسیا هیوادونو همکارۍ په نوم تخنیکي ناسته کې ګډون کړی. د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي د ناسته کې د مرکزي اسیا هیوادونو ځانګړو استازو، چاپیریال ساتنې وزیرانو او د دې حوزې متخصصینو ګډون درلوده. اوبهیزو سرچینو مدیریت، موجوده جوړښتونو، راتلونکو پلانونو، اوبهیزو سرچینو د اقلیمي بدلون اغیزو، طبیعي یخچالونو، سیمنټونو څارنې او د اوبو سکتور معلوماتي سیستمونو خبرې شوي دي. همداراز د ټکنالوژي انتقال تر مرزونو ورهاخوا اوبو مدیریت، د سیمهیزو همکاریو پیاوړتیا او د اوبهیزو سرچینو ګټور او پایداره مدیریت موضوعات هم د ناستې او اجنډا له مهمو برخو څخه دي. یا د ناسته کې د اوبهیزو سرچینو مدیریت اهمیت، د اقلیمي بدلون اغیز کمول، ګټورې استراتیژي، ګډو پروګرامونو پلي کول او د هیوادونو ترمنځ د اوبو تخصیص لپاره د منظم مکانیزم لپاره د عملی څېړنو په ترسره کولو ټینګار شوی. د مولوي مطیع الحق خالص په مشرۍ افغان پلاوی روسیه کې د چاپیریال ساتنې بین المللي کانګرس نوسکي کې د ګډون په موخه روسیې ته تللی دی. نو نور خبرونه هم شته. د هیواد کې د بیرته راګرځېدلو کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو په دوام په خوست ولایت کې هم د کډوالو لپاره یو ښارګوټی د جوړولو په موخه 1400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. یعنې د کوم کسان چې بیرته راستنیږي له پاکستان ایران نه، نو ډېر خو د پاکستان نه راستنیږي، نو دوی دپاره په کابل کې په نور ولایتونو کې د سربیره په خوست ولایت کې هم 1300 جریبه ځانګړې شوې ده. نو دې ته به ښارګوټی جوړیږي.
د امریکا چاپیریال ساتنې اداره په پام کې لري چې د برېښنا په هغو فابریکو چې په سکرو او غازو چلیږي په تودوخه رامنځته کوونکو غازاتو ایښودل شوي بندیزونه لغوه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې شنبه له داخلي وثیقو نه په نقل دا خبر ورکړی. د ورځپاڼې له راپور سره سم د ادارې په خپل مطرح کړي پلان کې ویلي چې کاربن ډای اکساید او تودوخه رامنځته کوي. تودوخه رامنځته کوونکي نور غازونه چې یعنی کاربن ډای اکساید او تودوخه رامنځته کوونکي نور غازونه چې په فوسینګ سون توکو د چلیدونکو برېښنایي فابریکو څخه راوځي په لوړه کچه د هوا په ګواښونکي ککړتیا کې ونډه نه لري او نه په اقلیمي بدلون اغیز پرې باسي، ځکه د نړیوال اخراج یو کوچنی او کمه برخه جوړوي. راپور زیاته کړې ده چې له دې جارې د رامنځته کېدونکې ککړتیا په منع کولو به په عامه روغتیا او ټولنیز رفاه کوم د پام وړ اغیز پرې نه وځي. دا به داسې حال کې ده چې د ډبرو سکارو د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوی لامل او د تودوخې رامنځته کولو کې تر ټولو ستره ونډه لرونکی بلل کېږي. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د تیلو غاز او قانون د عملیاتو د ملاتړ برخه کې پراخې هڅې کوي چې د اقلیمي بدلون د هڅو اړوند ټول فدرالي لګښتونه ودروي او د تودوخې رامنځته کوونکو غازاتو د تولید اړوند هر ډول محدودیتونه له منځه یوسي. د کلي بیا رغونې پراختیا وزارت له لوري شنبه د پروان ولایت په شینواري او سالنګ ولسوالیو کې د څه باندې 245 میلیونه افغانیو په ارزښت د 115 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې دي. 115 پراختیایي پروژې د په پروان کې پیل شوې دي. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د وزارت د وزیر ملا محمد یونس اخوندزاده ویلي زموږ هدف د یو هیواد په کلیوالي سیمو کې بنیادي کارونه کول او د دوامدارې پراختیا بنسټ ایښودل دي. دا پروژه به نه یوازې د عامه وګړو لپاره د کار زمینې برابرې کړي بلکې د ټولنې پر اقتصادي وده باندې به هم مثبت اغیز ولري. د کلیو د بیا رغونې وزارت ویلي چې په دغه پروژو کې د کلیوالي سړکونو، پلونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو او کانالونو جوړول شامل وي. ګڼ اسرائیلیان په اشغال شوي فلسطین کې لاریون کړی دی او د بندیانو خوشي کېدو په موخه یې له حکومت غوښتي چې د خبرو میز ته وګرځي. وروسته له هغې چې غزه کې یو ځل بیا د صهیونیست رژیم له لوري عملیات پراخ شول، اسرائیلو کې د بندیانو کورنیو ویلي چې په دې جګړې کې د بندیانو خوشي کېدو پروسه له ګواښ سره مخ کړې. الجزیرې انګلیسي څانګې لیکلي پرون شنبه ګڼ شمېر لارونکوونکي په تل ابیب، بیت المقدس او ګڼو نورو ځایونو کې واټونو ته راوتلي او اسرائیلي حکومت یې تورن کړی چې د بندیانو خوشي کېدو په پرتله جګړې ته لومړیتوب ورکوي. هرچې نه وایي د بندیانو کورنیو بیانیه خپره کړې چې له پرېکړه کوونکو غوښتي چې د خبر اترو میز ته ور وګرځي. نو دا اصلا کې دا خبره ده چې لکه د بندیان چې کوم غزې نیولي دي، د اسرائیلو بندیان نیولي دي، نو د اسرائیلیانو عامو خلکو بیا لاریون کړی دی چې دوی د میز د خبرو ته ور وګرځي، یعنی د تعامل له لارې، د خبرو له لارې ستونزې حل کړي تر څو د دوی بندیان خوشي شي. هلته ډېر بندیان دي، لکه دلته چې امریکایان امارت نیولي وو، بیا تبادله کې ور خوشي کړل، ګټه یې پرې وکړله. نو دغسې دویم دا غوښتنه کوي چې د جګړې له لارې دا نه کېږي، ځکه دوی بندیان پکې وژل کېږي، د اسرائیلو بندیان وژل کېږي، حماس ډله یې وژني. بل د اسرائیلو په پارلمان کې تاسو یو ویډیو لیدلی وي، ډېره نشریدله، هغه خبرې کوي، هغه وایي چې اسرائیل هلته وحشت کوي، هلته دوی سیاست ناکام شوی دی، سیاسي له لارې دوی هغه جګړه نشي ګټلی، نو دوی اوس ټول هغه وحشت او ټول وژنه باندې تمرکز کړی دی. نو دا ډېرې خبرې وکړي که نه اسرائیل ملامت کوي او د دوی سیاست باندې نیوکې کوي، د دوی په وحشت او د دوی په ظلمونو باندې خبره کوي او دوی ملامت ګڼي، خو بیا ځینې کسان پسې ورپورته شي، دا یې له سټیج نه راښکته کړي. د غزې رسنیو مرکز خبر ورکړی چې اشغالګر رژیم خادام یو داسې ښه خبره نه ده، یعنی ډېر بد خبر دی. د اشغالګرو وحشت د یوې ډاکټرې 9 ماشومان یې شهیدان کړي دي، دا د بشر حقونو دعوادار دي، دا د انسانیت دعوادار دي، هغه خلکو ته چې انسانیت خبرې کوي، د بشر حقونو خبرې کوي. نو هلته د یوې ډاکټرې په کورنۍ باندې بمبار کړی دی چې 9 ماشومان یې ور شهیدان کړي دي.
د مرکز د خبر لمخې د پیښه کې د ډاکټر خاوند او یو بل زوی ټپیان شوي دي. هغه د غزې رسنیو مرکز په یو بل خبر کې ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر فلسطینیان شهیدان شوي دي. په ورته مهال د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي چې غزه کې د خوړو سخت کمښت له کبله د 70,000 زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د کډوالو رسولونکو چارو وزارت یکشنبه ویلي د افغان پراختیایي او ایپیک انټرنیشنل مؤسسو سره د څه باندې $120,000 په ارزښت 2 هوکړلیکونه لاسلیک شوي دي. د یادو هوکړو له مخې به یادې مؤسسې د پیسې د مشورتي خدماتونو او مشورې ورکولو د مهاجرینو په ښارګوټ کې د څښاک پاکو اوبو او په کابل کې نیمروز، کندهار، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د ښوونکو د ګمارنې په برخه کې مصرف کړي. وزارت وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره به 80 راستنې شوې بې ځایه شوې او اړمنې کورنۍ برخمنې شي. د هیواد د هیواد د ورزش اداره وایي نږدې راتلونکي کې به افغانستان د کورش او نړیوال سیالیو کوربه وي چې د 12 هیوادونو ورزشکاران به پکې برخه ولري. که د روان کال تعلیمي کال پیله تر دې دمه د هرات په مرکز او ولسوالیو کې 43 دولتي او خصوصي ښوونځي جوړ شوي دي. بهرنیو چارو وزارت کې سرچینې حریت رادیو ته ویلي د افغانانو لپاره د هند ویزې پروسې پیل په اړه یعنی دغه خبر چې نن ډیر نشریده هغه دا و چې د خلکو هغه غوښتنې چې هند که رښتیا غواړي د سفارت خلاصوي یا امارت سره اړیکې ساتي نو هغه ویزې دې هم خلاصېږي چې افغانان د پاکستان په ځای نورو هیوادونو پر ځای باندې ناروغان هند ته ولیږي یا محصلان ولیږي یا هلته تجارت پیل کړي او داسې نورې که چکر ته ځي نورې دغسې ویزې ورته خلاصې کړي. نو دغه د حریت راډیو ته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې د هند حکومت سره له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې د نورو موضوعاتو سربیره د ویزو ورکړې په اړه هم په خبرو بوخت وو. سرچینې ویلي د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ ټلیفوني اړیکه کې هندي لوري هوکړه کړې چې له نږدې وخت کې به د افغان سوداګرو زده کړیالانو یعنی محصلانو او ناروغانو ویزې اسانوي. سرچینې زیاته کړې د هند حکومت په یو تازه اقدام کې د بیړنیو ویزو مخکینی سیستم لغوه او پر ځای د افغان وګړو لپاره جلا سیستم جوړ کړی دی چې د ناروغانو، سوداګرو، زده کړیالانو او نورو برخو لپاره بېلابېلې کټګورۍ لري. د معلوماتو له مخې د هند حکومت ټولو هغو غوښتونکو ته چې پخوا یې د بیړنۍ ویزې لپاره غوښتنه ورکړې د ایمیل له لارې خبر ورکړی دی چې د ویزې پخوانی سیستم یې لغوه کړی دی. د ویزو غوښتونکي دې د نوي سیستم له لارې د ویزې غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې هندي رسنۍ خبر ورکړی و چې افغان وګړو لپاره د ویزو ورکړې پروسه پیل کړې خو د هند حکومت لا هم رسماً په دې اړه څه نه دي ویلي. یعنې پخوا چې کوم د ایمیل له لارې ویزې غوښتل هغه سیستم یې لغوه کړی دی، نوی ځان ته طرز العمل جوړ کړی دی، وایي بیرته هغه نوي تازه ایمیلونه دې وکړي. د کابل ولایت مقام مسؤلین خبر ورکړی چې کابل په بدخاک او ارغندۍ سیمو کې راستنه شوي کډوالو لپاره ځمکې ځانګړې شوي دي او نږدې راتلونکي کې به پر مستحقو کډوالو وویشل شي. جلال ښاروالۍ وایي د حریت راډیو مرکه ورسره کړې ده د جلال آباد ښاروال سره چې دا مخکې په خوست کې ښاروال هلته ډېر نیک کارونه کړي دي او ډېر داسې هغه پروژې اوس هم روانې دي. یعنې خوستوال ورنه خوشحاله او هغه ځینې ویډیوګانې پسې خپرې شوې وې چې کارمندانو پسې ژړل. دا اوس جلال آباد کې مقرر شوی دی او دا د حریت راډیو سره مرکه کې وایي چې 1404 کال روان کال ته به 40 پروژې پلان کې لري. نو هلته هم ډېرې غټې پروژې روانې دي. نو بل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره د ازبکستان سفیر عثمان اویبیک کتلي دي او په ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي. خوست کې د زنبر بند چارې پیل شوي دي، دا خو بل واریم خبر و. او غزې ته د مرستو 119 لارین وتلي دي. د کړکېچ نړیواله ډله اروپایي ټولنه دي د افغان کډوالو ایستلو مخه ونیسي. او بلخ کې د ترانسپورتي شرکتونو د همغږۍ مرکز پرانیستل شوی دی. تیره میاشت له ایران او پاکستان څخه باندې د 250,000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي.
د کاسا زر پروژې چارې به په 2 کلونو کې بشپړ شي، د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي دي کابل او مسکو غواړي له دې وروسته خپله 2 اړخیزه سوداګري د امریکایي ډالرو پر ځای په خپلو ملي پیسو ترسره کړي، یعنی افغانیو باندې ترسره کړي، ډالرو پر ځای د روسیې او چین سره. هند له افغانستان سره بېلابېلو برخو کې تعامل ته دوام ورکوو. اوکرایني ځواکونو 8 تنه افغان کډوال نیولي دي. اوکرایني ځواکونو دې خوا ته دا کیسې دي. المان کې یوې ښځې 18 تنه د چړې په وسیله ټپیان کړي دي. نور نړۍ کې هم داسې خیر خیرات نه دی. افغانستان، ازبکستان او تاجکستان مخابراتي برخه کې درې اړخیزه هوکړه لاسلیک کړه. سالنګ لویه لار د بیا رغونې له امله بیا تړل شوې ده، رغول کېږي. لوګر کې 4 ترافیکي پیښې، 3 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د پاکستان د زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشي شول. نغمان کې د 8 کیلومتره سړک د کانکریټ کېدو چارې پیل شوې. روسیې او اوکراین سلګونه زندانیان سره تبادله کړل، څه دوی ورکړل څه هغوی. هرات د یو سوداګر په شخصي لګښت 400 بستریز روغتون جوړیږي، شخصي جوړوي. بلخ کې اور لګېدنې 200,000 افغانۍ زیان اړولی دی. ولکه روسیه د کاپ 13 ناسته کې افغان پلاوي ته د ګډون زمینه برابروي. ایران له افغانستان سره پر پوله پیل کړی دیوال 100 کیلومتره ته رسولی دی، یعنې دیوال جوړوي د افغانستان سره. د هلمند په ګرمسیر کې څه باندې 100 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي دي. پنشیر کې د 9 ودانیزو پروژو چارې پیل شوي دي. مطیع الحق خالص د تایلند د پارلمان له غړو او سناتورانو سره کتلي دي. پنشیر کې 100 بستریز روغتون جوړیږي. نو سوداګرۍ وزارت وایي له چینی لوري سره د ټرانزیټي او زراعتي همکاریو د پراخوالي په اړه خبرې شوي دي. بدخشان کې د یو روغتیایي مرکز جوړېدو چارې پیل شوي دي. هندي رسنۍ وایي نوې ډیلي افغانانو ته د ویزې ورکړې لړۍ بیا پیل کړې ده. پاکستان پنجاب کې توپانونو زور کړی دی، 8 تنه وژلي دي او شاوخوا 50 نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پنجاب کې ډېر سخت طوفان لګېدلی دی. مظفري افغانستان سره د اورګاډي پټلۍ نښلول د سیمې اقتصادي راکړې ورکړې لپاره مهم دي. د ایران د خراسان ردوي والي وایي پروان کې د 115 پراختیایي پروژو چارې پیل شوي دي. خوست کې د رسنونکو کټوالو لپاره ښارګوټی جوړیږي. چین د افغانستان صادراتو ته ټرانزیټي اسانتیاوې برابروي. تیر کال په پکتیا کې 350 ټنه شات تولید شوي. او پکتیا کې د 50 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د پاکستان د زندانونو 1519 افغان کډوال خوشي شول. دا د بېلابېلو ورځو خبرونه دي. بلخ پانتون کې د یو شمېر بنسټیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. بادغیس کې په لومړي ځل د روغتیایي علومو دولتي انسټیټیوټ پرانیستل شو. د هېواد په 4 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلېږي. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي شاوخوا 50,000 ښاري موټرو ته برېښنایي کارټونه او کتابچې ویشلي دي. پروان کې د پاکو اوبو 3 شبکې ګډ اخیستنې ته سپارل شوي دي. غزه کې د اسرائیلو لوړپوړي پوځي قوماندان سخت ټپي شوی دی. روسیې له افغانستان سره د 1280 میټریک ټنه اوړو مرسته کړې ده، یعنې اوړه یې راوړي دي. هرات په تیرو 2 میاشتو کې 3 ښوونځي جوړ شوي دي. هرات کې د کورش نړیوالې سیالۍ افغانستان د 12 هېوادونو د ورزشکارانو کوربه‌توب کوي. او وروستۍ خبره دا چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د واخان سړک 2 فاز یعنې 2مه برخه د واخان د رغونې چارې پیل شوي. دغه وزارت ویان نورالهادي عادل وایي دغه سړک 1 کیلومتره اوږدوالی او 9 متره سور لري چې د 143 میلیونه افغانۍ په لګښت به په روان 1404 لمریز کال کې ورغول شي. یعنې واخان سړک د چین سره دی، دا ټرانزیټ دی. چین خو موړ هیواد دی، راکړه ورکړه که په دې لاره باندې تجارت دوام وکړي، صادرات او واردات، نو د افغانستان افغانانو لپاره ډېر کارونه پیل شي او بیا رغونې کارونه به چټکتیا پیدا کړي. نو د حریت راډیو قدرمن اورېدونکو دغه راز د نړۍ جال خپرونې قدرمنو مینوالو دا خپرونه چې موږ څومره موضوعات وو دا پکې راغونډ او تاسو ته وړاندې کړل. نو د حریت راډیو نور خپرونې هم تعقیب کړئ. تر بیا د الله تعالی په امان.
نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څیړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال